ليتك رمضان رمضان ليتك जी ګرانو قدرمنو کتونکو زره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او وخت چې کم دی کنه هغه آرام سره دی رجما دي طرف ته ورنږدې دی او هلته زمونږ چې کم دی کنه تشنګي د خوراک د پاره د اوبو د پاره چې کم دی کنه هم زیاتېږي دا وی دا خو تاسو ګورئ نیچرل فینومینا وي چې کله تاسو ته یو شیز چې کم دی کنه هغه پته لګي چې بس ناو اټس نیر نو هغه طلب چې کم دی کنه یو په دوه درې شي بالکل دا به تاسو نوٹ کړي وي خو که نه وي نوٹ کړي سپیشلی افطار ټایم کې د اذان ټایم شي او دا دومره دروند شي که نه لکه اذان ټایم دا 1 منټ دا بخیل زیات چې کوم دی که نه ایکسټنډ شي او چې کوم دی ختمیږي نه نو موږ خبره کوله مانور دا ټیکنالوژي که نه نو لکه ګورئ اوس که فار ایگزامپل تاسو میټینګز وګورئ یا تاسو چې کوم دی بزنس وګورئ نه سبا ورک فرام هوم نو دا ټول چې کوم دی که نه د ټیکنالوژي د وجې نه موږ ډېر زیات اسان شوي دي لکه کور ناسته به تاسو 1 لاک سیلریز اغسته بالکل خپله یعنی زما څه فرینډز وو نو هغوی ته لکه کووډ ریسټرکشنز د وجه آفس ورک الاؤډ نه و نو یې به څه کول بس کور کې به ناست و آنلاین پروجیکټس به ایکسپټ کول اینډ ارنینګ به کولو بالکل او دغه شانتې لکه که فیمیل نن سبا موږ ګورو خیر هغه بعضې فیمیل د کور نه کوکینګ کوي یا څه نه څه د هغې ایکسپرټیز وي څه سکلز وي نو په هغې باندې هم چې کوم دی لګیا دی ارنینګ کوي خو که موږ آفیسز جنرل ارګنایزیشنز خبرې وکړو چې یاره به تاسو ته به لازمي وه مجبوراً به تاسو 9 to 5 هلته جاب کولو 9 to 5 به تاسو هلته کار و نو دا به چې کوم دی که نه نو لکه مطلب هغه د کووډ د وجې نه هغه بالکل رالو ستاسو ورکوټ غونډه کې روم دی چې کوم دی که نه هغه لیمیټډ شو نو دې کې کټي شو چې کووډ موږ ته خپل هغه اصلیت ښودلو چې لکه بھائی تاسو دا شانې کارونه کوی شئ او دا هم راته وښول چې یعنې ایون لکه یو سمپل فلو چې دی هغه ستاسو لایف اغستی شي بالکل دا لکه ډېر شیزونه ډېر اسپیکټس چې کوم دی یو بل سره ډسټنس به ساتئ یو بل سره به کلوز کېږئ نه فاصله به ساتئ اینډ یو نو یعنی کراوډډ پلیسز به اوایډ کوئ ډېر زیات زه وایم چې مطلب زموږ سترګې کلاو کې بالکل جی خو بس دا چې اوس موږ ته پکار ده زموږ چې څومره ارګنایزیشنز دي څومره سکولونه دي خاص کر هغه کم از کم د ټیکنالوژي نه لګون ته کې فائدہ والی لګنه بلکې زیاته فائدہ نو د ماشومان باندې کم یو برډن وي لکه تلل دي سکول ته دا لګون ته کې چې کم دی په دې باندې کم شي او دا چې کم شي اتوماتیکلی او تاسو وګورئ چې کوم درنه بیګونه چې کم دی چولې وي او هغه د وجې نه زموږ د ماشومان چې کم دی کنه بالکل یو قسم د کاږه شول کنه دا ملا تکلیفونه ته پیدا شول شولډر دسې او کنه ټیډې ویډې شي زموږ خو شول دا شانتې خو پکار دی چې زموږ چې کوم نیکسټ جنریشن روان دی یا چې کوم د سبا چې کوم د جنریشن هغه ټیک لګیا دی دې سره لګونده کې بلکې زیات احتیاط وشي دا بخوي جی بالکل شاهجهان صاحب چې کوم دی کنه په پلیټ کې لګیا دی دومره ښکلی چاټ ریډي شو که نه او چې بیا پې مالګه سپرینکل کوله نو زما سترګې هم دلته وې واو جی موږ دا چنا چاټ تیار کو او د دې ډېر زبردست او کویک ریسیپي ده چې دا په کور کې خلک جوړ کړي نو 5 منټ کې تیارېږي جی دې ته موږ آلو ویشولو او چاڼه مو ویشوله ادوانم یو ځای که ورسره مو لږ غونته کې دړه مرچ او کالی مرچ او زیره ټیک شو میش دغه شوی ګرینډر شوی زیره او ورسره هم اوس دا چې کوم دی دھنیا شوه او هری مرچ شو دا هم چاپ کړو دا هم پکې واچول او ورسره هم اوس هلکا مالګه ورکې واچوله او اوس چې کوم دی ته موږ املی هلکا معمولی ټیسټ ورکو چې لکه انسان مریم نه خرابېږي ډېره زیات وخوري نو سره اچار یا املی سره एकदम مرۍ ونیولی شي ولې چې تاسو څنګه پته چې په افطاري کې یخ شربت یخ غبار سړی څکي دا موږ لږ لایټ هر څه ولا ورکړه چې دا زموږ خپل ویورز وګوري او دا ریسیپي ځان سره نوٹ کړي او انشاءالله دا جوړ کړي صحیح ده یو کال دی موږ سره منور جی بالکل کال به واخلو هلو اوکې جی ډېره برابري تاسو دوباره ټرای وکړئ نو بیا به خیر مونږه تاسو سره خبرې ترې بالکل صحیح وشي جی ښه شاهجهان تاسو دا چې کوم چې چڼه مونږ وویشوله که نه نو چړې دپاره چې کوم دی که نه چې کومه ډېره سافټ راځي نو هغه خو مونږ خامخا یو شپه اوبو کې ږدو او جی دا لکه موږ ته پته اصل کې موږ ته پته سبا مینیو کې زموږ دا ریسیپي وي یا خلکو ته پته چېرې سبا به زه خامخا چاڼه جوړه کم کجوري به افطاري ټایم کې کم دا به وکړم ما وکړم پیل نه خامخا هر سړی ډیسایډ کوي که نه اینډ ټایم کې خو بیا بازار ته منډې وي څنګه تاسو ته پته راشي اویلیبل نه وي که نه نو ځکه دا چاڼه تاسو پیل نه اوبو کې موږ څنګه وي دا کېدی یا او هلکا سوډا ورکې واچوئ او چې بیا څه ټایم چړاوئ بیا به کې لږه مالګه واچوئ چې دې مالګه ور هغه ټیسټ بالکل برابر وي ځکه چې اینډ ټایم دا پخه شي دی کې مالګه بیا که تاسو ډېره هم ور واچوئ بیا به کې اثر نه کوي دا مالګه په کوم ټایم کې ور واچوئ دا چې څه ټایم تاسو یشوئ هغه ټایم پکې مالګه واچوئ صحیح اور بالکل تاسو جی تاسو کمپلیټ کړئ تاسو صحیح ده نه بس دا ما دا ویل چې چړه موږ څومره ټایم پورې فریج کې ایښی شو مین کال دې موږ سره تیار شي شاهجهان یو منټ
خاخه چې خطا سو لکه مثال کې ته باندې موږ بوک یې خېده کنه جی جی دا خبره ده نه کنه فریج کې څومره ټایم اکثر خلک جوړو نه بعد لکه بویل شو کنه نو څومره مودې پورې مو فریج کې خې شو اصل کې دا تاسو یو ورځ دوه ورځې دا تاسو کې دی کنه خو فریج ټمپریچر ته ګورئ چې ډیر زیات ووره نشي کله دا ووره شي کنه دا تاسو ووره نه پس رو باسي دا به کوم دی خامخا توريږي دا به خرابېږي دا اکثر خلک فریز کوي فریزم کې خدای چې کوشش دا وکړي کنه چې فریز زیات تر لکه 2-3 دن لکه نن سبا ډاکټرانو مو یغي چې لکه کوشش کوي چې زیات تر فریز چیز مخوري لکه فریج 2-3 دن ته وروړي کنه هغه شي تاسو مې استعمالوي صحیح ده ټیک شو او شاجر دا وبو کې څومره ورځې کې خوي شو لکه سړی چې بس وبو کې دی خېخي نو وبو کې خلان کې دي د پر خلک دي چې جوړي نه لکه اوس مثال کې تر باندې ما چې کنده کنه یو دغه دې سوته وي یو دیګ دی او هغه دیګ کې ما شړان جوړ د بوم پکې جوړې دي صحیح ده یو هفته په تیر شو څه کې څه مسله خو نشته نه اصل کې چې سوډا پکې نه بیا څه مسله نشته ها سوډا چې کوم دی همیشه شي ستوري بیا چې زیات تر او ټایم شي کنه ټایم به ختم شي او یې چې کوم دی هغه خرابوي کوشش دا کوي چې بیا پته کې وبو پکې وي کنه نو 2 دن 3 دن 4 دن تاسو هغه فریج کې کې دی نارمل ټمپریچر باندې ټیک شو وبو دی پکې وي نارمل ټمپریچر باندې دا تاسو پرې دی او په فریج کې دی پروت وي 2-3 دن 4 دن هیڅ مسله نه کوي ها ټیک شو شاجان سے یو کال سره دی ګورو سعودي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سوګو ته کم دی نه ټیک ټاک یوسف د مردان نه یوسف صاحب سالات دی خیر خیریت دی جی بالکل ټیک ټاک تاسو وایي سالات مونږ هم بالکل ټیک ټاک یوسف صاحب و سات خطیریږي بالکل A1 فرست کلاس پیریږي ماشاءالله یوسف صاحب بس ویل خواړي بس زه به هم دک کوم چې وخت یو تیریږي نو روزه څنګه تیریږي روزي خراب کړی یو روزه ډیره سخته ده نو څه روټین وي تاسو لایک پوره ورځ بس آرام کوئ یا نه نه آرام نه کوو بس د یونیورسيټي ته پکې ستار ټایم کې لړ شو بیا چې راشم نو بس بیا منځونه شروع کړي او بیا د دې نو بس د اخري ټایم کې لږ فری شو نو دا ټکه پکه کارونه پکې ټکه پکه یوسف صاحب جی جی څه ډیوټي کوي زه سبق وایم یونیورسيټي کې MBA کوم څه کوي MBA کوي MBA ها MBA کوي HR بکوي فاینانس بکوي مارکیټینګ بکوي HR کوم ها HR بکوي تاسو ها زخه خبره ده ډیر زبردست فیلډ تاسو چوز کړی دی ها او د HR په ډېر فیلډ دی بالکل زیات تر خلک چې دي نو HR خوښي او HR کې خلک وایي ریلیکسینګ کار دی افیس کې بناسته مارکیټینګ هم نه دی اسی خلک دا کنسپټ دی کنه او ډیر زیات دغه سکوپ هم دی او هر ځای کې نو نن سبا HR ول رسیدلی دي ها رسیدلی دي ها HR ول رسیدلی دي هر یو ارګنایزیشن چې کوم فاونډیشن وی کنه هغه HR وی بالکل بیک بون دی کنه بیک بون دی یس ها یوسف صاحب جی سیم سیمستر دی زما سیکنډ سٹارټ دی ها دینه په ستړ اخري دی بیا بالکل جی ها MBA تر دا فورث دی څلور سیمستر ها تاسو 4 دی زموږ دریو هغه ختم شو ها ټیک شو ها صحیح ده صحیح ده یوسف صاحب بس موږ تاسو لپاره چې کوم نه دعاګانې کوو خو یوسف قربان ډېره مهرباني الله دې خو کول غټ HR افیسر جوړ کا صحیح ده ډېره مهرباني یوسف صاحب ثانک یو سو مچ دا رجوع کې د یونیورسيټي رجوع کې ایگزامز دا انتهایی ټف اوف ماته اوس یادېږي کنه مونږ کله ایگزام ونه دا راحت ما سره نو مونږ چې کله پیپر وکړه تاسو یقین وکړئ کنه زما فرند راحت مطلب مونږ یو کلاس کې HR کنه او ایگزام تیاری مونږ یو ځای کوله تاسو یقین وکړئ مانور چې کله مونږ ته کوېشن پیپر رااله کنه نو مونږ به وچاره دي کې فور ایگزامپل دومره کوېشنز دي 5 دي 6 دي څومره کول دي او موږ سره دومره ټایم را سره دی نو موږ هغه ډیوایډ کړو ډیوایډ به څنګه کړو تاسو اوس ماته کوېشن شیټ کې خو درې شو ما به وچاره ماته 2 غنټې شته نو راشه دا 40 منټس پکې وده شه زب आवाज زه پکې 40 منټس کنه زه پکې وده شم په आवाज زه پکې وده شم سیریسلی یس ځکه روزي ټینشن وی دومره سټرس نه ریلیکس HR یو نو موږ چې کوم د تھیوریټیکل خلک یو موږ ته تھیوري څه کوم دی کنه تاسو HR ما HR کړی دی MBA HR تاسو ټیکسي نه کړی ولې کم اون ما غټ نه کړی دا لکه ایگزام کې ودی نه زه تاسو خبره کوم کنه ګوره چې کړه تاسو هر څه درځي کنه نه به تاسو ټینشن نه وي هغه دا وی یاره تاسو دومره ریلیکس نه چې انسان ودی شي پیپر زه سیریز بوته کېدم ما داسې کار کنه مالور لکه زه ما دا ایگزامز
په پړای ما دا نورمال غسته کنه ما دا دومره په هایپ نه کریټ کړو جی پی اے بم سره جی پی اے انفورچونټلی زمونږ سره نمان حبیب سره د لاخو کی هغه ما سره په اند کې لګون ته کې رګړې راکړه نو هغه 2.98 تک 2.98 تک نه جی جی پی سو آی ایم لیفت فرام پی ایچ डी حالانکه اوس به ما پی ایچ डी کلاسز چې کوم تاسو روان د شوی نه کې دي نه خبره نه و خبره دا وګنه مګور ما ټینشن وته نه غستلو ځکه زه په کوئی اکټیویټیز کې ډېر زیات انوالو بس ځکه خو پی ایچ डी وی چې تاسو له نورم ټینشن نه درکول وای یا والله بس تاسو ما ډېر غټ ویش شو د پی ایچ डी خو څه چل کو او کدي چې څوک راځي اجازه پی ایچ डी ډیګري راکې دا اوس یو پاسبিলিټی شته کنه فیک اغستې سه نه فیک نه سبا را پسې بیا راوتی چې د جلې ډیګري فیک ده نو بیا د څه خو څوک نه ورکی گیفټس کې کنه پی ایچ डी دا سی وی لکه زه تاسو اعزازي خبره کوم اونري لکه اونري دا چې لکه اوس ماته یونیورسيټي و چې ته په دې باندې کار وکړه اچھا مان که تاسو بنی بنای تیار نه بنی بنای نه آی ویل ورک اون دیٹ لکه اوس باغی باندې مزه کار وکړم زه باغی باندې تیسیز او خپل ریسرچ کم دی کنه کوم بیا هغه کې چې کوم څومره کومولیټیو کوانټیټیټیو دا شیزونه وی کوالټیټیو اینڈ کوانټیټیو بالکل وی هاف ا کال رائټ نو یو کال به واخلو بیا خپل خبرې کنټینیو کو هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کوي د کم سینا سنبل پېښور نه ډاکټر سنبل پېښور نه جی ایگزیکټلی څنګه تاسو شکر الحمدلله تاسو ښه بالکل ټیک ټاک باندې یو I cannot watch your show but would definitely so shift hours څه دي تاسو ډیوټي hours 8 to 8 تنن خو 8 to 8 او نو بیا تاسو روزه ماته ملته کوي افیس کې obviously او نو څنګه لایک کور فیملی مس کوي یا نه روزه ماتي ټایم family ko Ramzan ki nostalgia hits you very hard kana when you grow up in a combined family you know you miss your cousins and everybody but right now us ko zama chai yadi ki dera zyada aur zamunga yo mashra khoraida and she makes the best chai and I'm a tea lover as well definitely she'll be watching this show zaka che da gilur che da no aga show dera khokhai خاصه نیم دې دا فاطمه جی 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 اچھا صحیح اچھا هغه سمبل تاسو موږ ته ډېر ښه ټیپس راکړیو نو نن تاسو سره وړي دي موږ ته شو کې لایک څه خاص ټیپس چې رمضان کې څنګه به فټنس خپل مینټین ساتو اوس خو دا هیټ ویو راغلی دی په پاکستان کې نو بدا وایم چې you should take care of yourself don't go out in the sun kana ya head cover ساتئ بالکل او بیا هماغه خبره چې keep yourself hydrated light خوراک avoid proteins دا وخاو دا ډیر غوړ شیزونه مه خورئ روجې وغیره دا ډیر avoid کوئ light green vegetables fruits and beans and all کنه بالکل اور د خوب حواله سره بس وای څومره سلیپ اورز لایک مونږ نو کو کته پوس کوي نو مونږ خو ته وایو چې خوب سونه خوي نو هغه مرزه ته زموږ خو نه نصیب کیږي کنه دروځو کې بالکل ها چې څومره زیات خوب وي خی کنه څومره زیات خوب وي نو هغه خوي صحیح ثانک یو سو مچ سمبل ثانک یو دومره انفارمیټیو خبرو د پاره اینڈ آی هوپ چې تاسو نیکسٹ ټایم بم کال ضرور سبا بیا کال وکړئ میډم ما ٹھیک دی جی او بریک تر تاسو جی ثانک یو سو مچ ډاکټر سمبل ډیر زیاته مهرباني دا چای خبره وکړه نو چای کم اون یار لکه دس ټایم یو نو مزدیګر ټایم بریک طرف ته جی بریک نه بچ کړه بیا را شو خبره ترې کوو موږ سره اوسه